د مورنۍ ژبې په اړه خو زما خپل نظر دا دی چې هغې لومړنۍ ژبې ته موږ مورنۍ ژبه ویلی سو چې هغه په کوچنیوالي کې د خړپوڅي پر مهال کوچنیان په خپل کور کې هغه زده کوي. ډېری د کوچنیانو ارواپوهان په دې نظر دي چې د مور په نس کې د کوچني د امیدوارۍ پر مهال هم کوچنیان دغه غږونه چې اوري سره هغه خپله محسوسوي. نو دا هغه ژبه ده چې د هغه تسهیل د زده کړې، د هغه پوهېدل، دا ټوله د انسان لپاره سره او خصوصا د کوچنیانو لپاره ډېر سهولتونه ایجادوي. د نیلسن ماندیلا یوه ډېره مقوله مشهوره ده چې هغه وایي که تاسې د یوه سړي سره په هغه ژبه خبرې کوئ چې ده زده کړې نو دا خبرې د ده وسر ته ځي، او که تاسې د یو چا سره د هغه په مورنۍ ژبه خبرې کوئ دا خبرې د هغه زړه ته ځي. نو یقین دی چې د مورنۍ ژبې زده کړه او بیا وروسته د هغه پالل دا ټول هغه څه دي چې د یوې ډېرې نیکمرغې ټولنې لپاره که د مورنۍ ژبې، ملي ژبې، رسمي ژبې، د تعلیم او د تحصیل ژبه ټوله یوه ژبه واوسي. نو دا هغه ډېر خفي یا پټ استعدادونه چې په کوچنیانو کې یا په انسانانو کې معمولا شته هغه نه وژني، خو په نورو ژبو زده کړه، تعلیم او تحصیل ډېری په دې اړه دي سره خصوصا د پیداګوژي متخصصین چې ډېره برخه د استعدادو متاسفانه سره وژل کېږي. د ملګرو ملتو وروستیو څېړنو ښودلې ده چې پر دغه خاورینه کره باندې د 6,000 ژبو څخه شاوخوا 43% متاسفانه د ورکېدو په درشل کې ده. یعنې دا 43% تقریبا 2600 شاوخوا ژبې جوړېږي. خو الله تعالی دې پښتو ژبه د 43% څخه وساتي. پښتو ژبه اوس په خپل ژوندانه کې داسې یو مرحلې ته رسېدلې ده چې هغه د تعلیم، تحصیل او علمي ډګر کې ډېر مختنم اثار اوس چاپېږي او د ځوانانو تر مطالعې پورې رسېږي. خو په هر صورت دا بسنه نه کوي، ځکه چې موږ د ملګرو ملتو یو بله څېړنه چې ګورو په هغه کې د نړۍ د ژبو څخه د دراویدي ژبو په کورنۍ کې د تامل ژبه تر ټولو لرغونې ژبه ګڼي او هغه خدمت یا لرغونوالی شاوخوا 15,000 کاله دوی ګڼي. د دې ژبې ښېګڼه یوازې دا نه ده چې لرغونې ده، بلکې اوس د تامل په ژبه 1863 ورځپاڼې او جریدې خپرېږي چې دا یو لوی رقم دی. نو ژبه او د ژبې غنا چې ده هغه دغسې اساساتو ته ضرورت لري چې هغه باید په علمي برخه کې تعلیم دی، تحصیل دی، زده کړه ده، علمي آثار دي، هغه باید وهستول سي. د دغو علمي هستیو دپاره باید منظم روزنیز پروګرامونه، امکانات د دې دپاره مهیا سي چې موږ څنګه کولی سو د کوچنیانو د تعلیم او د تحصیل لپاره په خپله مورنۍ ژبه شرایط باید مهیا سي. موږ متاسفانه په تاریخ کې د ځینو پښتنو پاچاهانو ځینې جفاوې وینو چې نه یوازې خپله ژبه
محرومه ساتلې وه په دې ټولنې کې، بلکې خپله یې لا هم په دغو ژبو خبرې نه کولې. بل برخه یې سیاسي اړخ دی چې پښتو ژبه څنګه کولی سي سره موږ تاسې د چارواکو د مکاتبې او مراسلې ژبه سي، څنګه کولی سو سره چې د هېواد په ټولو ډیپلوماتیکو مرکزونو کې پښتو ژبه ډیپلوماتیکه ژبه سي، او خصوصا زموږ اوسنۍ چارواکي چې کومې خواته سفرونه کوي او خصوصا سیاسي سفرونه کوي یا څوک ورته راځي، د دوی باید ژبه که دننه په هېواد کې وي که په د باندې کې وي که د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلو غونډو کې وي، دا ټول باید پښتو ژبه وغوښتي. که څوک غواړي سره چې مورنۍ ژبه تقویه سي او پښتو ژبه تقویه سي، ډیپلوماتیک مراودې خپله دننه په افغانستان کې هغه باید د وزارت او د سفارتونو او نورو ډیپلوماتیکو مرکزو ترمنځ باید ټوله په پښتو ژبه سي. تقنیني اسناد زموږ دپاره ډېر مهم دي چې هغه نه یوازې دا چې په پښتو ولیکل سي، بلکې د هغه د ترویج لپاره، د هغه د اشاعې لپاره، دا ټوله باید کوښښ وسي چې په مورنۍ پښتو ژبه ترسره سي. ټولنیز او اقتصادي اړخ یې ډېر مهم دی چې موږ څنګه کولی سو چې په ټولنه کې د لوړاوي او د برتریت حس په پښتو ژبې په ویونکو کې پیدا سي. او په اقتصادي لحاظ موږ اوس ډېر سوداګر لرو سره چې هغه لګیا دي خپل محصولات او تولیدات لري په هېواد کې دننه، نو پر دغو ټول محصولات او تولیداتو باندې لیبلونه چې وهل کېږي، معمول دا دی سره چې هغه باید زموږ په دې مورنۍ ژبه باید هغه وسي. نو بیا هم زه وایم چې دا به لویه نیکمرغي وي چې موږ وکړای سو چې په هېواد کې مورنۍ، ملي، رسمي او تعلیمي او تحصیلي او ټولنیز او اقتصادي ژبه ټوله یوه ژبه سي او د هغه د پیاوړتیا لپاره کار وسي. نو ډېر ستړی مزل د پښتو ژبې د دغسې پیاوړتیا لپاره په مخ کې دی، او خصوصا بیا په دغسې یو حالتو درشل کې چې موږ د نړۍ د یوه لوی فرهنګي یرغل په وړاندې موږ تاسې ولاړ یو. دا نه یوازې موږ ګاونډي هېوادونه دي، بلکې دا په نړیواله سطحه هم موږ وینو چې ځینې فرهنګي یرغلونه دي. رسنۍ بیا خصوصا اوس حالت داسې دی چې هغه که ټولنیزې رسنۍ وي او که نورې رسنۍ، د ځوانانو مغز، فکر، حواس ټوله محصور سوي دي په دغو رسنیو کې. ډېره د مطالعې او د لوست لپاره لیوالتیا او علاقه متاسفانه نه لیدل کېږي. نو څنګه کولی سو د رسنیو ژبه په خپله مورنۍ پښتو ژبه داسې څه مهیا او تهیه او آماده کړو چې هغه دغو لوستونکو ته چې پخوا یې کتابونه مطالعه کوله، د هغو تر سترګو تر مطالعې پورې هغه ورسېږي او هغه وګوري. نو د افغانستان لپاره مورنۍ ژبه پښتو د نړۍ پر سطحه یوازینی هېواد دی چې د دغې ژبې لپاره کار کولی سي، ځکه چې موږ د څېړنو له مخې نژاداً پښتانه چې په افغانستان، پاکستان، هندوستان، ایران، قفقاز، منځنۍ اسیا او یا چې په نورو هېوادو کې خپاره سوي دي، 50% زیات د دې ټوله چې دا د باندې وتلي دي، هغو متاسفانه خپله ژبه د لاسه ورکړې ده. نو دا د ژبې اهمیت ډېر په درنښت نه کتل دي چې موږ خپله ژبه د لاسه ورکړو، یا هغه وسایل چې خپله مورنۍ ژبه په هغه تقویه کېږي، متاسفانه د هغه کمښت محسوسېږي سره چې موږ یې نه لرو د دې دپاره. نو دغه هغه اساسي کړنې چې باید دولتونه یې په خپلو محدوده کې او ولس یې تر خپله وسه پورې په خپله محدوده کې د هغه دپاره باید کار وکړي، او خصوصا د دې دپاره علمي مراکز، اکاډمیک مراکز چې دي، سره پوهنتونونه، علومو اکاډمي او نور انستیتوتونه دا چې دي، هغه باید د دې دپاره ډېر پیاوړي سي او
او د دې لپاره اقتصادي امکانات مهیا سي چې موږ څنګه کولی شو که د تالیف او د تخلیق برخې وي په خپله ژبه او که د ژباړې او د ترجمې برخې وي چې موږ وکړای شو چې د نړۍ په هره ژبه چې یو شاهکار اثر که هغه په هره برخه کې وي چې هغه تخلیق سي هغه په ډېر لنډ وخت کې موږ پښتو ژبې ته راوړو او هغه د ځوانانو ته مطالعې پرې هغه ورسولی شو. نو که دا کړنې ترسره سي زه متیقن یم چې پښتو ژبه به هم په لنډ وخت کې سره ولوړو علمي او په هره برخه کې البته سیاسي اقتصادي ټولنیزه برخه کې لوړو مدارجو ته انشاءالله ورسېږي. اجازه ده استاد څو پوښتنې ستاسې په خبرو کې د باچایانو جفا تاسې یاده کړه. زه په خپله زیاتره وخت د مطالعې پر وخت او ځینې وختونه د تیرو واکمنانو چې دوی په خپله پښتانه وه او ستاسې خبره چې د دوی په خپله پښتو نه وه زده او دا مو ویل چې د واکمنانو د ژبې سره جفا د دې علت څه شي کېدای شي استاد؟ البته موږ په خپله سیمه کې البته په لوی افغانستان او بیا د افغانستان په دې لویه محدوده کې جغرافیایي محدوده کې شاوخوا 1500 کاله د مغولو پاچاهي درلودله. مغول هغه قوم و چې واک ته ورسېدل یو جګړه ییز طاقت په دوی کې و چې ځان یې ورسولی سوای، خو هیڅ ډول معنوي او فرهنګي اړخ دوی نه درلودی. نو دوی په دې خاطر چې د خپلې بقا لپاره کار وکړي دوی مجبوره وه چې و یو بل فرهنګ ته و یو بلې ژبې ته باید لاس ور واچي، هغه ټینګ کړي چې په هغه وسیله په دې ټولنې کې د خپل منشت لپاره امکانات میسر کړي. نو هغه و چې فارسي ته یې مخه کړل. موږ تاسې وینو چې د مغولو د پاچاهۍ لوی مرکز ډیلي دی او ډیلي د ویونکو په لحاظ فارسي ژبه نه ده مګر د دربار ژبه. موږ تاسې د مغولو په ټوله دوره کې وینو چې هلته فارسي حاکمه او واکمنه ژبه ده. نو دغه د مغولو خدمت چې و فارسي ژبې ته سوی دی او ځینو کسانو به دا داسې تعبیروله چې ګواکې پاچا ته او د پاچا حضور ته او دربار ته چې څوک ورځي نو هغه ژبه باید زده کړي چې دی په پوهېږي، چې متاسفانه بیا دا بد بدعت زموږ په پاچاهانو کې او زموږ په دربارو کې هم معمول سو او ډېره مخه یې و نورو ژبو ته سوله د دې پر ځای چې خپلې ژبې ته کار وکړي. بل اړخ یې د بې اعتنایي مسله ده چې متاسفانه په دغه ارزښت نه پوهېدله نو اعتنا موجوده نه وه. متاسفانه ودې ده چې دننه په افغانستان کې هم دربارونه د ډېرو مشرانو د خیر د ذکر تر څنګ زما دا خبر یادېږي چې د مولانا ابوالوفای افغاني چې زموږ ډېر یو لوی عالم او پر وطن ډېر لوی مین تېر سوی دی په هندوستان کې ډېر وخت چې کله دی ولاړی خپل دیني زده کړو ته او هلته بیا پسې پاته سو او د ژوند تر پایه پورې په خپل افغاني پاسپورټ هلته ژوند تېر کړي او په کال کې به یو وارې دی خامخا افغانستان ته کابل کندهار ته او د یو د کندهار د ارغستان د ولسوالۍ نو حتی داسې ویل کېږي چې دی به کندهار ته راغی خامخا به خپل کلي ته و ارغستان ته به هم تلي. د ده وینا دا ده د مشرانو له خولې چې ده به همیشه دا ویل چې تاسې نور هر څه چې کوئ ویې کوئ خو یوازینی کار دا دی چې په دربار پښتو وننباسئ. په هغه وخت کې چې دا البته د
ظاهر شاه وخت کې وي. یعنې دا ډېره مهمه وه چې دربارونه باید اصلا په دغسې یوه معنوي ښېګڼې چې هغه خپله مورنۍ ژبه وه په دغه باید سمبال سوي وای چې هغوی په د اهمیت پوهېدلي وای، خپله یې زده کړې وای، خپله یې باید ترویج کړې وای. او طبیعي خبره ده که دوی دا مروجه کړې وای نو بیا د دوی د مراجعې لپاره یا شرایط داسې وه چې هر چا به مراجعه ورته کولی، مجبوره وه چې باید د دوی ژبه زده کړي. او د دې سره به تړلې استاد محترم یو بله پوښتنه هم زه یو ځای کړم چې تاسې تېر ټول باچاهان داسې بولئ چې د ژبې سره یې جفا کړې ده، او که داسې څوک هم شته چې ژبې ته پښتو ژبې ته یې کار کړی؟ ټول خو به نه سم یادولی، دا به د هغو سره چې پښتو ته یې کار کړی دی د دې سره به زموږ جفا وي. ټول په دې موږ ملزم و ګرام وګڼو. موږ وینو ځینې دربارونه داسې وو چې هغه د پښتو ژبې دپاره کار کړی دی. موږ د هوتکو په دوره کې موږ دلې وینو چې پښتو ادبي دربار موږ دلې وینو چې جوړ سوی دی، او خپله شاه حسین هوتک په دا وخت کې محمد هوتک د دربار د منشي په حیث سره موږ داسې وینو چې د پټې خزانې مؤلف دی. نه یوازې د غونډو رسمي ژبه بلکې د مکاتبې ژبه په دې وخت کې ټوله پښتو ژبه ده. تاریخونه، آثار موږ وینو سره چې په پښتو ژبه لیکل سوي دي، او تر هغه راوروسته بیا که څه هم یو ډېره فجیحه دوره د افشار نادر ده تېره سوې ده، خو بیا هم موږ وینو سره چې لوی احمدشاه بابا او د هغه دربار تر ډېره حده پورې د پښتو ژبې د ترویج لپاره کار کړی و. د خپله په ډېرو مواردو کې په پښتو ژبه کوښښ کړی دی چې هم خپله آثار ولیکي او خپل فتواوې سره په پښتو ژبه کوښښ وکړي سره چې شایع سي باید. نو د دې دپاره کار سوی دی، خو موږ وینو چې هغه متاسفانه ځینې کړي کارونه په د نورو دورو کې بیا داسې له منځه وړل سوي دي چې د دې پر ځای چې هغه نور هم باید تقویه سوي وای، هغه متاسفانه سره بیرته ضعیفه سوي دي. خو راوروسته 1.5 کاله موږ وینو چې په دربار کې متاسفانه دغه روحیه ډېره ضعیفه وه او د دې دپاره کار نه کېدی. ځینو به په زړه کې دا احساس درلودی، او حتی دا خبره مې اورېدلې ده چې غازي امان الله شاه چې په خپل یو سفر کې کندهار ته چې راغلی و نو د تر سترګو وایي اوښکې راغللې سره چې ولې زه د خپل ولس او د ملت سره د دوی په ژبه خبرې نه سم کولی. خو چې البته دا کوښښ و دا هڅه ده کوله چې باید د پښتو زده کړي او د خپل ولس سره په پښتو ژبه خبرې وکړي. او وروستي کلونه د ده د پاچاهۍ دا ښیي چې کله چې به د قبایلو څخه یا د نورو پښتنو څخه به مشرانو جرګې راتللې، د کوښښ کاوه چې د تانیثو د تذکیر مشکل به و مګر په پښتو خبرې وکړي. خو دغه روحیه که دغسې پیاوړې پاتې سوې وای په د نورو دورو کې هم نو ممکن اوس د پښتو ژبې حالت بل ډول وای. استاد محترم، ما هم غوښتل چې راسم په خاص ډول بیا د شاه امان الله خان په وخت کې چې دلته مطبوعاتو ته هم پښتو ژبه شاملېږي او د امیر شیر علي خان د دوران په وخت کې د ژبې په ارتباط که هم راته وغږېږئ. او ځکه چې موږ د غازي امان الله شاه ذکر په دې چې کوو سره چې هلته طباعتي امکانات ډېر شول او موږ وینو سره چې رسنۍ ډېرې خپرې شولې، مطبوعاتو ته ډېره توجه وشول. که څه موږ وینو چې اول جریده موږ تاسې شمس النهار په 83 کې البته په 1883 کې خپره سوې ده چې هغه د امیر شیر علي خان وخت دی او هغه لومړۍ توجه د ده په وخت کې وشول او د ده ډېر اساسي
کار هغه دا و چې د سیاسي القاب په اداره کې په دربار کې دا ټوله پښتو ته واړول او په هغه وخت کې هم مثلا ځینې پوهان و دې ته ترغیب او تشویق کړل چې کوښښ وشي چې باید په پښتو اثار وکړل شي او خاصه توجه یې د دې لپاره درلودله. خو متاسفانه موږ وینو چې داخلي جنګونو سره و د انګریزانو متاسفانه ډېر داسې خبیثانه فعالیتونه په جنوب کې کېدله چې دی و دې ته نه پرېښودی چې باید تر ډېره پورې دی خپل فکر دې ته باید سره منسجم کړي چې هغه د پښتو ژبې لپاره کار وشي. خو موږ وینو چې موږ دا روحیه د پښتو ژبې د مطبوعاتو د راننوتلو موږ وینو سره چې د علامه سید جمال الدین افغان په توصیو کې چې خپلې مورنۍ ژبې ته باید همیشه توجه وشي سره بیا خصوصا د امیر شېر علي خان په اوله دوره کې موږ داسې وینو سره چې یو اندازه و دې ته پام وشو. خو متاسفانه بیا دا جنګونه د غرونو ترمنځ پېښ شول. دویمه دوره موږ داسې 18 کال 18 کال موږ داسې وینو چې د دې لپاره منظم کار دی او په هغه وخت کې د هغه مهال صدر اعظم مرحوم سید نور محمد شاه موږ وینو سره چې هم په خپله ژبه باندې ډېر پښتو مورنۍ ژبه باندې ډېر حاکم دی بلکې نه یوازې په هغه بلکې په انګریزي ژبه او سره په نورو ژبو هم ډېر پوهېدی سره چې د خپله سره په انګریزانو سره په مستقیمه ناسته کې د دوی خپل قول دا دی د انګریزانو سره چې په ډېره فصیحه ډیپلوماتیکه ژبه زموږ سره دی غږېدی. نو متاسفانه خو هغه پر موږ باندې الله تعالی ډېر نو پیرزو کړی خورا ژر د هغه عمر لنډ سو. نو په پېښور کې متاسفانه یا مړ یا وژل سوی خو هغه نو داسې دورې هم تېرې سوي دي چې هغه البته د پښتو ژبې دپاره کار سوی دی خو ډېر نه دی سوی. او د امیر شېر علي خان په وخت کې د پښتو ژبې لپاره هغه اساسي کارونه کوم کارونه موږ نو په هغه وخت کې وینو چې تعلیمي درسي کتابونه لا ډېر نه وه په دغه وخت کې. خو ده کوښښ کاوه چې ځینې کسان تشویق و ترغیب کړي د دې لپاره چې باید ځینې د تعلیمي کتابونه په دې وخت کې وکښل سي. خو د فهم محدوده چې وه تر دغه حده پورې وه چې دوی په دا خپلو کړیو کې د پښتو مصطلحاتو د ترویج لپاره کار. نو دغه لپاره موږ وینو چې په هغه وخت کې د صدر اعظم او د وزیرانو د دې ټول لپاره ځینې مصطلحات او القاب پښتو ته واړول چې د دې لپاره کار وشو. خو هغه وخت او د اوسني شرایط ډېر متفاوت دي چې هغه دغسې د قوانینو توشیح ترویج و دا ټوله دغسې د علمي اثارو مسله دا ټول هغه څه وه چې امکانات داسې نه وه چې په دغونې سطحه کې موجود وي چې هغه یې د پښتو دپاره په یو چا به هغه په خطي و قلمي نسخو کې مثلا که یو څه تالیفوله بیا به وروسته هغه هندوستان ته وړل کېدلو د چاپ لپاره و هغه چاپ هم ډېر محدود سره 50 ټوکه چاپېدله. د دې زیات امکانات به نه وو د دې لپاره. این دا زمینه ډېر مساعده نه وه متاسفانه. قسم احساس په دا وخت کې وو مګر د امکاناتو زمینه ډېر محدود. او استاد محترم په خپلو مخکینیو خبرو کې دی د تحقیق تخلیق او ژباړې خبره وکړه. دلته چې اوس د ژبې په باب یا د ادبیاتو په باب کم کارونه کېږي مثلا بهیرونه دي دلته چلیږي زیاتره کارونه د شعر او نظم په برخه کې کېږي. دلته اصلي اړتیا او ضرورت څه شی دی او دغه بهیرونه چې زیاتره پر مخ ځي زما د لیدنو او کتنو له مخې زیاتره غیر مسلکي کسان مخ ته وړي. د دغسې کسانو کار کول د ژبې دپاره ګټور دی او که تاواني دی؟ البته منظوم ادب او منثور ادب
دواړه په خپل حد کې خپلې ګټې لري. خو د منظوم ادب لپاره کوم ادبي بهیرونه ټولنې چې دي چې اوس مصروف دي، دغه تخلیقي منظوم ادب چې دی دا تر ډیره پورې لحظوي احساسات دي چې هغه د یو الهام په حیث مثلا څوک څنګه ابرازولی شي. خو منثور ادب او بیا خصوصا منثور تحقیقي علمي او تخلیقي ادبیات چې بیا دي هغه د ډیر وخت اړتیا شته چې باید څوک کار ورته وکړي. نو هغه نه یوازې زماني اوږدوالی بلکې په مسایلو کې د تعمق مساله ډېره مهمه ده، سره چې پر مسایل باندې ډېر باید ژور څوک ولاړ شي، ډېره وسیعه مطالعه باید ولري. نو بیا کولی شي چې مثلا ځینې داسې آثار تخلیق کړي او یا تألیف کړي چې هغه نو بیا د دې ټولنې د یوې برخې خوږو درد په دوا کېدلی شي او هغه ته ډېر وخت پاتېدلی شي. نو زموږ په علمي کړیو کې هم له بده مرغه زه دا خبره کوم چې اوس هم د تخلیق او د تألیف او د تصنیف برخه په ښه حالت کې ده، ځکه چې موږ اکثره تصنیفات چې دا اوس یا په دې تېر نظام کې چې د چاپ امکانات لږ څه ډېر سوله او اقتصادي اړخ ورته لږ څه تقویه سو، موږ هغه د 500 شپېتو او یو اتیاو کالو د مخه د تحقیقاتو تقریبا یو غورچاڼ به راټولېدی، بېرته به بیا په خپل نامه هغه چاپېدی. نو داسې چې د تخلیق په هغه اصلي مفهوم چې و ټولنې ته دي یوه نوې خبره، یوه نوې مفکوره، یوه نوې نظریه دا وړاندې کړي. البته زه به ټول آثار په دې ډله کې نه راوړم، خو ډېری آثار داسې دي چې هغه په پخوانیو څېړنو شخوندوار شوي دي. متاسفانه زموږ دپاره ډېره اړتیا دا ده چې زموږ علمي او اکاډمیک مراکز که څېړنیز دي او که روزنیز دي، که پوهنتونونه دي، که اکاډمۍ دي، دا ټول او یا نور نوي انسټیټوټونه باید د دې دپاره ایجاد شي چې زموږ د تألیف او د تخلیق او د آثارو د کښلو او یا ژباړې داسې یو چټکه پروسه د دې دپاره چې هم یې سره کمیت په نظر کې ونیول شي او هم یې کیفیت په نظر کې ونیول شي، او د کیفیت د کنټرول لپاره داسې یو باصلاحیته اداره باید جوړه شي چې د دغو آثارو تفکیک وکړی شي، چې کوم آثار واقعا داسې دي چې هغه نوي خبرې لري. موږ نو اوس د علومو ډېرې پراخې برخې لرو، په ټولو برخو کې زه په دې باندې متیقن یم چې موږ د پښتو ژبې دپاره ضرورت لرو چې باید هره برخه که دا د اجتماعي علومو یا بشري علومو او یا هم سره د طبي علومو په برخه کې وي، په ټولو کې موږ اړتیا د دې لرو چې باید آثار تألیف و تصنیف و تخلیق و ژباړو دا ټول باید سره وشي، چې موږ دا اوس چې تاسو کتابتون وینئ په دې کتابتون کې مثلا شاوخوا 24,000 کتابه چې پراته دي چې تاسو یې راواخلئ، د دې 25 سلنه که پښتو وي، نور ټول چې دي هغه نورې ژبې دي. نو موږ په علمي برخه کې لا تر اوسه پورې هم یو ډېر اوږده او ستړي مزل ته اړتیا لرو سره چې باید پښتانه او پښتو ژبه یې وکړي. او یوه ډېره اساسه نقطه او ټکی دا دی چې موږ ډېر محترم
په طبي علومو په برخه کې ډېر مشران استادان پوهاندان او پوهنوالان لرو چې پښتانه دي خو تالیفات یې په پښتو نه دي او کله کله خو له بده مرغه داسې اورېده کېږي د دوی څخه چې موږ یې لیکلی نه شو په پښتو نو د داسې یو چا دپاره چې هغه دې د پوهندیو تر پوهنوالۍ ته رسېدلی وي او په خپله مورنۍ ژبې کې دی خپل تالیف ونه کړی سي او خپل اثر ونه کښلی سي دا نو ډېر څوک د غمجنۍ سره او متاثره کوي. دلته د ژبې ملامتیا ده او که د هغه پوهاندانو او رتبو د خاوندانو چې استعداد او صلاحیت شته خو دا ظرفیت نشته چې په خپله ژبه باندې یو څه ولیکي. یقینا ژبه خو یوه وسیله ده او ژبه خو که تقویه کېږي او که له نظر لویږي د ژبې د ویونکو طریقه د ژوند ده طریقه د کار ده خو ما چې د مخه د ځینو پښتنو پاچاهانو د بې اعتنایي خبره وکړل دا زموږ په علمي کړیو کې هم صدق کوي چې موږ ډېرې داسې علمي کړۍ لرو ځینې ډېر محترم درانه عالمان لرو چې د دوی ابتدا د زده کړې په نورو ژبو سوې ده نو د ده وینا د ده لیکل دا ټوله متاسفانه و نورو ژبو ته ځي او بیا متاسفانه چې په هغو ژبو چې دوی یې کاږي د هغو ژبو ویونکي هم په هغه قانع نه دي او کله کله یې ملامتوي سره چې د ګرامري غلطۍ لري سره و دا داسې د قاعدو څخه وتلي حالتونه لري نو ژبه په هېڅ صورت ګرامه نه ده بلکې ګرام خو نو موږ خپله یو چې موږ اصلا توجه و اطلاع خپلې ژبې ته نه ده کړې او دا یو ډېر بد عادت په موږ کې له ډېره وخته پاته دی چې زموږ ژبه متاسفانه د دغسې علمي مسکنات سره مخامخ شوې. استاد محترم هر شی تر شا یو لامل لري زه د داسې ډیرو کسانو سره مخامخ شوی یم او د دغسې ډیرو حالاتو سره مثلا کله چې په انټرنیټ کې د یو موضوع په ارتباط باندې ګورم زه یا نور ډیر ملګري به شاید د دغسې حالت سره مخامخ شوي یا ځینې ښوونکي چې زما ملګري زه په خپله یو ښوونکی یم په لیسه کې د پښتو ژبې نور ښوونکي چې راځي مثلا د دري ژبې یا د نورو ژبو ارزښت لري درنښت یې لري د هغو صفت کوي چې فلانۍ ژبه ښه ژبه ده په هغه کې هر شی موجود دی او ستاسې د خبرې د بې اعتنایي په اساس په ارتباط باندې دلته د دغه شي لامل څه شي کېدلی شي چې د خپلې ژبې پښتو ژبې ویونکي خپلې ژبې ته په درنښتو ارزښتو او کار کولو باندې نه دي قایل. ما په هغه تېرو خبرو کې وویله چې دا د یوازې د پاچاهانو په اړه نه بلکې کله کله سره د دې ژبې د ویونکو لپاره کله کله دغه د برتریت او د فوقیت حس لږ څه کمزوره شي دا په دې کې نه ده سره چې ژبه ضعیفه ده ژبه خپله ټوله غنا لري خصوصا پښتو ژبه خو د خپل شفاهي ادبیاتو برخه چې څوک وګوري موږ به لیکلي ډېر څه نه لرو دغه کسان چې مدعي د دغه خبرې چې دا تا اشاره ورته وکړل دا کسان وایي موږ په دې برخه کې به ډېر څه لرو البته یو خو ایران دی سره چې ایران د پارسي دپاره ډېر کار کړی او کوي او دا د فرهنګي یرغل یو برخه ده چې افغانستان ته هم سره په لکو لکو دا کتابونه رارسوي دلته او زموږ لټي هم د دې سبب سوې ده سره چې موږ په دې نورو ژبو ته ډېر مراجعه نه کوو سره کوښښ کوو سره چې دا نږدې ژبه او په دا نږدې ژبه کې زه متیقن یم
په لسو کسانو کې چې مطالعه کوي په دا اوسنۍ ایراني ژبه چې دا کوم اثار لیکل سوي دي زه متیقن یم 8 کسه یې په ټوله معنا نه پوهېږي په دا ایراني یو دوه کسه به داسې وي سره چې د ایراني د نوو اصطلاحات سره دی داسې فکر کوي سره چې دا هم د کابل د مزار یا مثلا د یو بل فارسي د سره چې موږ سره وایو هغه علمي ژبه به هم داسې نه دی ډېر داسې نوي اصطلاحات دوی ایجاد کړي دي سره چې اکثره زموږ خلک نه پوهېږي ډېر مروج نه دي په فارسي کې نو دا یو لوی هجوم د دغو آثارو زموږ کسان و دغسې لټي ته مخامخ کړل چې هر څه دوی داسې فکر کوي چې په فارسي دي نو زه استفاده ځینې کولی شم نو نه بله ژبه هم نه زده کوي انګریزي هم نه زده کوي بل هم نه زده کوي او کله بیا زموږ داسې ځینې عادت دی په ځینو کسانو کې سره په دا خپلو مکالمه کې په دا خپلو خبرو په دا ویناو کې کله سره ځینې ضرب المثلونه ځینې متلونه ځینې شعرونه ځینې بیتونه معمولا راوړي نو دا معمول داسې راغلی د پخوا څخه چې دا مطالعه په فارسي کې ډېره وه دا ځینې بیتونه حافظې ته دوی سپارلي وو سره نو هغه موضوع چې به یې راغله دا موضوع سره به یې دا بیت خو زما دا ښه په یادېږي مثلا په دغه کندهار کې موږ 80 کاله دمخه 80 کاله دمخه د رحمان بابا د دیوان د زده کړې د ښځو ټولنې درلودلې ښځې به راټولېدلې په یو کور کې 15 به راټولېدلې یوازې یعنې فال د رحمان بابا په دیوان نه و چې کتل کېدی بلکې داسې یوه و دوې و درې د رحمان بابا د دیوان د شعر داسې تکړه ښځې به مو درلودلې چې دغه هر بیت او هر شعر به یې و دا ناستو 15 شلو ته به یې سره تفسیراوه یعنې د رحمان بابا د دیوانو په یادېدل د اشعارو زده کړه یې دا منظم سره زما په یادېږي سره چې اوس متاسفانه د دې دپاره یو څو کار وکړي مونوګراف واخلي داسې خو زما 3 4 5 داسې کورنۍ په یادېږي سره او زه متیقن یم چې تر 10 تر 15 به ډېرې داسې کورونه وه چې ښځې راټولېدلې رسمي نه و سره هر سهار مثلا یا مثلا په اونۍ کې مثلا 2 و 3 4 ورځې به یو معین وخت یې درلود 1 ساعت 2 ساعته به راټولېدلې په دغه کور کې او ټولو به د رحمان بابا دیوان مطالعه کاوه زده کاوه په یاداوه به یې خبرې به یې پرې کېدلې یعنې دا طریقه د دې وه چې د هغه ښځې زما په یادېږي چې ډېری بیا داسې وې چې د خپلو خبرو کې چا د فارسي بیت نه وایه د رحمان بابا پښتو بیتونه به یې سره د خپل افادې د قوت لپاره ورسره راوړل متلونه موږ داسې لرو دغه متلونه یا شفاهي ادبیات چې په کوم قوت پښتو کې شته دا په دا نږدو ژبو کې په هندو آریاني ګروپ کې په دا ژبو کې چې دی په دونه قوت نشته نه لري فارسي نه لري فارسي چې هر څونه د دربارو ژبه وسره مګر نه لري هغه داسې خو دغه څه متاسفانه موږ ورسره ناشنا یو هغه زموږ بېاعتنایي او غفلت دلته ده د دې سبب شوی دی چې ماته په ذهن کې په خپلو ویناوو کې فارسي یا مثلا د نورو ژبو مثلا ځینې متلونه اصطلاحات بیتونه هغه ژر ماته اشاره او الهام راکوي نسبت په دې ته چې زما خپل لګي نو موږ هم د دغسې اوس بیا زه فکر کوم د دغو رسنیو د دې ټولو سره هغه پخوا چې یو څه زده کېدله هغه هم محدودېږي متاسفانه زه اوس متیقن یم سره چې ډېر ځوانانو څخه چې پوښتنه وکړي چې تا دې د متلو کتاب مطالعه کړي کلو به داسې ځوانان خورا ډېر پیدا نه کړي چې هغه یې مثلا موږ داسې د داستانو پخوانیو داستانو کتابونه درلودل سره چې هغه پخوا مطالعه کېدل مثلا بلي هنداره د دې خورا ښه چیز و سره چې اکثره په کورو کې به خو اوس متاسفانه ټلویزیونونه کورو ته ننوتله اوس بیا متاسفانه انټرنېټ سره و ځوانان سره په دا ټولنیزو رسنیو په دې شیانو سره باندې مصروفه شوله پخوا به په ژمي کې خصوصا دا د صندلۍ ناسته و بیا په صندلۍ کې سره ټول کورنۍ راټولېدل و بیا یوه کس بیا دا ملي هندارې څخه مثلا یو نکل د سیف الملک یا د چاو نو شیرینو سره و د فتح خان یا مثلا د چا نکل به یو نکل به د ورځې ورته وایه او دغه نارې به یې هم سره په خورا ښه یو زمزمه و په ترنم و په دې به یې وایه یعنې دا ټول ناست کسان به ځینې متاثره کېدل او کله به دا داسې و چې
د نږدو کورو څخه بله ځینې کسان ورته راتلل چې ملي هنداره یا فلانی نکل مثلا فلانی کس یا ښځه یا نر هغه یې وایي سره ټول به غوږ ورته نیولی وو. نو بیا په هغه تعمق چې به هغه اورېدل کېدلې نو دغه نارې د نکلو چې به وي دغه لا په ذهن کې پاتېدلې. نو دا خپله بیا د عادي ویناو دپاره خپله د افادې د قوت دپاره به کله کله کارېدلې دا شي. اوس خو هغه توجه هم داسې باله لږ شوې ده په دغه برخه کې چې دوی داسې فکر کوي سره چې ګواکې چې البته خو کار ډېر ورته سوی دی، موږ نه وایو چې نه دی ورته سوی، خو هره ژبه په صد خپل قوي او ضعیف ټکي لري چې هغه به یې څوک سره وتلي محاسبه یې کړي سره چې کوم څه موږ لرو. نو همدغه برخه د پښتو چې اوس ده دا په دا نږدو شاوخوا ژبو کې حتی په هندي ژبه کې سره چې دا هر څومره سره چې سانسکریټ په هغه کې چې تېر سوی دی دوره تېره سوې دي دوره تېره سوې ده یا مشترک ده دغه هندو آریایي یا آریاني ګروپ د ژبو څخه د پښتو غنا بیا په دغه برخه کې خورا ډېره ده. متاسفانه موږ داسې منظم کار د دې لپاره نه کوو چې هغه کار وکړو سره عربي مصطلحات مقولې او دا هم خورا ښه زده کړي هر ځای یې وایو فارسي مو خورا ښه زده کړي مګر خپل پښتو متلونه خپل پښتو اصطلاحات خپل پښتو بیتونه متاسفانه سره بیا زده نه کړي. استاد محترم ستاسې د توضیحاتو څخه ماته مختلفې زاویې په نظر راځي او ډول ډول پوښتنې مې په فکر کې راګرځي. هغه د تخلیق او د تحقیق خبره مو وکړه، دلته د ملي هندارې خبره منځته راغله. وخت بدلیږي، شرایط بدلیږي، د انسان فکر ورسره بدلیږي او ژبه هم په انسان پورې یو تړلی شی دی. واضح خبره ده چې ژبه به هم تغییر ورسره کوي. داسې نه ده چې مثلا لکه د نړۍ د نورو ولسونو په څېر چې پخوا به مثلا موږ د رحمان بابا دیوان په کورو کې ښځو لوستی او هغه به یاداوه وایه به تفسیراوه به یا به موږ د ادم خان و درخانۍ نکلونه په ملي هنداره کې لوستله. اوس چې د تلویزیون انټرنیټ او ځیرک تلیفون وخت راغلی دی چې دغه ټول په ډرامو او فلمو باندې بدل کړو د وخت او حالاتو او شرایطو د غوښتنې مطابق. دلته په خپله د تحقیق او تخلیق هغه ارتباط و اړتیا و هغه ته کار کول دا په خپله واضح شول چې دغه شي ته د شرایطو او د وخت غوښتنه د اړتیا ده. و دا خو ما د مخه مې اشاره ورته وکړله چې اوس خو هغه د سلو کالو د مخه حالت نه دی. اوس خو د دې ځوانانو د توجه د راجلبولو لپاره د دوی پر شرایطو برابر باید ته داسې یو څه ورته جوړ کړي چې دوی په خپله ژبه هغه ته لاسرسی ولري. او که مثلا دا د فلمو د ډرامو د سریالو د دې تر حده پورې سي د دې اړتیا موږ خورا ډېره زیاته وینو اوس چې متاسفانه دا شاوخوا ګاونډیانو کې ځینې داسې تاریخي مزخرف او تحریف سوي فلمونه جوړیږي چې هغه تاریخي واقعیتونه نه دي. زموږ په حق کې د پښتنو په حق کې مطلق تحریف سوي فلمونه دي چې هغه حقیقتونه نه ښیي. خو زموږ دغه ځوانان چې د خپل تاریخ څخه له خپلې ژبې څخه بېخبره دي، له خپل فرهنګ او کلتور څخه بېخبره دي، د دوی دپاره دغه فلم دغه سریال یو وسیله د دې ګرځي. دی داسې فکر کوي سره چې راځه چې د دې ټلویزیون پر سکرین باندې یا د خپل موبایل پر سکرین باندې چې دا کوم څه وینم دغه نو حقیقت لري. ځکه مثلا هندوستان غوندې یا مثلا ایران غوندې یا ترکیه غوندې مثلا یو هېواد یې سره دا فلم جوړي دا سریال جوړي نو په دې کې نو دا واقعیت دی. په داسې حال کې چې زموږ هغه حقیقتونه چې دي هغه متاسفانه تر یو حده پورې سره تر دغه سیوري لاندې راځي. موږ که همدغسې لارې پیدا کړی سو دغه دپاره او باید پیدا یې کړو ځکه چې ژوند هغسې دی نو چې زموږ د خپل
مثلا د لوی احمدشاه بابا په اړه موږ تاسې یو اړتیا د دې لرو سره چې د ټول پوځي کارنامې چې د خپل سیاسي ډیپلوماتیک د ټوله روابط چې دي په هغه وخت کې د دې یو مستند فلم، یو هنري فلم، یو داسې یو شی جوړ شي سره چې هغه نه یوازې زموږ د ځوانانو لپاره بلکې د شاوخوا حتی د نړۍ و خلکو ته باید هغه داسې معرفي سي لکه څنګه چې وو. موږ متاسفانه سره د غلطو تاریخو په استناد باندې زموږ د نن په افغانستان کې متاسفانه موږ د خپلو ډېرو قدرمنو مشرانو متاسفانه سره داسې څه وایو سره چې هغه واقعیت نه لري. نو یعنې دا به دا فلمونه او د ډرامې او سریالونه یا مثلا نور داسې کوم څه کوي هغه جوړ سي او د اذهانو د تنویر لپاره د ځوانانو چې هغه په دا واقعیتو خبر سي چې دغه واقعیت دی زموږ. مثلا د میرویس نیکه تدبیر و درایت دا په هغه اثر کې چې وګورې سره نه په صفوي پاچاهۍ کې دغوندې با تدبیره سړی او نه په مغولي پاچاهۍ کې دغوندې با تدبیره سړی او مدبر سړی نسته. په دا خپل لنډ وخت کې د خپلې زمانې تېر سوی دی خو موږ هېڅ شی نه لرو چې دی دې وښیي سره په هغه په دغوندې قوت باندې بیا داسې یو لیکنه وسي او داسې یو فلم ځینې جوړ سي چې هغه دې موږ وښولی سو. موږ متاسفانه کله سره د ځینو نورو خواو د لیکلو تاریخو تر تاثیر لاندې راغلي. استاد محترم، هغه خبره چې ستاسې په زړه کې ده او ما نه یې یاده کړې په اخري کې مهرباني وکړئ تاسې ووایاست. یوازینۍ خبره خو نو چې له پښتنو سره اړه پیدا کوي او همیشه زه دا وایم چې هغه په موږ کې د واقعیتونو پلټنه ده په حقیقي توګه او د دغو ډېرو منحرفو تاریخي او یا مثلا کله سره ځکه تاریخونو دا دی سره چې دا پرون پېښه چې وه نن دپاره نور تاریخ کېږي. نو که دا د لسو کالو که د سلو کالو د مخه پېښې دي چې هغه متاسفانه هغه په ډېر تحریف سوي شکل سره په موږ کې عام سوي دي سره یا په خولو باندې او یا په ځینو تحریف سوو کتابو کې چې موږ اصلا دغه وپېژنو داسې مرجع زموږ دپاره داسې وسیلې زموږ دپاره جوړې سي چې هغه وکړی سو. او بل دا احساس په موږ کښې پیدا سي چې موږ د حقارت احساس باید نه په خپل قومیت کې او نه په خپل فرهنګ کې نه په خپل کلتور کې او نه په ژبه کې په هیڅ شي کې باید موږ ونه لرو. موږ که اوس مثلا په داسې حالت کې چې مثلا علمي اثار به ډېر ونه لرو مګر ژبه نور ډېر څه لري چې که هغه څوک وپلټي ځان په پوه کړي سره هغه خلاف چې بیا ده هغه په زرو کلو کې په دې ژبه کې راپاته سوي. مثلا که موږ تاسې د مخه خبره وکړله چې ملګرو ملتونه د دراویدي ژبو په کورنۍ کې تعمیل تر ټولو لرغونې ژبه ګڼي خو د هغه د مستشرقینو څېړنو دا خبره د پښتو په حق کې هم کړې ده چې پښتو ژبه په لوی هندو اروپایي ګروپ کې بیا په هندو آریاني کورنۍ کې دا هغه ژبه ده تر اوسه پورې چې دا هم دلته په دې دننه کورنۍ کې سره د هندي ژبو او د آریاني ژبو او په مجموع کې سره بیا د هندي او د اروپایي ژبو ترمنځ د یوې کړۍ په حیث سره کېدلی سي سره د دې استفاده وسي خو چې د دې دپاره واقعا کار وسي. یعنې هغه مورنۍ ژبه چې د ټوله هندو اروپایي ژبو مور ګڼل کېږي هغه نو په دغسې لرغونو ژبو کې څوک پلټلی سي. خورا ساده خبره چې تر اوسه پورې په دې ټوله هندو آریاني ژبو کې یوازینۍ ژبه چې تر اوسه پورې د میچنې کلمه ژوندۍ ده
تر اوسه پورې ژوندی دی، زړه نه ده لوېدلې زموږ ستاسې د خولې څخه. د میچن کلمه موږ په ټولو اروپایي ژبو کې مثلا ماشین کلمه چې ده سره میشین، دا د میشین کلمه دا د زرو کاله د مخنی لومړنی انساني ماشین چې وو هغه میچن. دغه میچن کلمه او هغه میشین کلمه چې ده سره دا یوه ریښه لري. زه یو سفر ته یو نړیوال کنفرانس ایران ته تللی وم، نو بیا د سفر وروسته سره راغلو زابل ته. نو تصادف هغه سوري چهارشنبې چې هغه د کال وروستۍ چهارشنبې ده چې بیا نو نوروز شروع کېدی، نو لا په هغه ورځ زه په ایران کې وم. نو دا د شپې یو مجلس یې جوړ کړی وو هلته په زابل کې. نو هلته ګرځېدلو تصادف دا ښځو میچن او وړ کېده، بیا طبخی، بیا ډوډۍ پخول، دا ټوله شیان هلته وو. ځکه زابل خو ټول پښتانه دي، ټول ساک دي، ساکزي پښتانه دي هلته ټول، دا چې وینې سره او لوبتک یې جوړ کړي وي دا کوچني. نو دا یې سره خاشي چې په خاشو باندې سره ټوکرانه وګرځي دا یې ایښي وو. نو ما ورته ویل ما دغه ته څه شي وایاست؟ دا ښځو دا شیان خرڅول، یا یې نندارتون جوړ کړی وو، دا نندارې ته یې وړاندې کول. ول دا دې ته موږ لوبتکه وایو. یعنې دا د پښتو لوبتکه کلمه په زابل کې تر اوسه پورې مروجه ده، خلک یې سره جوړوي، د خاشو څخه دا شیان جوړوي سره لوبتکه. ناوکۍ ورته وایي. ناوکۍ دغه میچن ورته پرته وه. ما ورته ویل ما دا میچن ته تاسې څه شي وایاست؟ پکښې ورکه شول، ول دا خو اوس په موږ کې اسیا کلمه راغلې ده. ما ورته ویل دا خو اسیا نه، ول یو کلمه زموږ مشرانو ویله، مګر هغه زما نه ده، دا ښځې ویله. نو زما سره د دغه هیات د ایراني استادان د پوهنتون راسره وه. ما ورته ویل موږ دغه ته میچنه وایو، او دغه میچنه کلمه چې ده سره دا په دې لوی ګروپ کې سره تر اروپا پورې میشین کلمه چې د هغه د دغه څخه یوه ریښه لري، جوړه سوې ده دغه سره. نو یوې خوا راسره چې شي ورسره وایي دا به تصادفي داسې کلمه جوړه سوې. ما علم تصادف نه مني چې هغه تصادف ومني. نو موږ خپله تاسفانه په موږ کې دغه احساس باید تقویه سي سره چې زموږ ژبه ډېره غني ژبه ده، هر څه لرو، او د هغه دپاره باید نور هم کار وکړو سره چې تقویه سي او تثبیت یې کړو. دا شی تثبیت یې کړو، دا کار ته ضرورت لري، اړتیا و دې ته چې باید ستړی کار وکړو د دې دپاره. او زه فکر کوم فرصتونه بیخي ډېر دي، او ډېر فرصتونه هم د لاسه وتلي دي، او لا به هم د لاسه ووځي، لا به هم د لاسه ووځي. نو زما د ځوانانو څخه هیله دا ده سره موږ په داسې څه بوخت یو چې نه و دې دنیا ته نه و هغې دنیا ته یې ګټه رسېږي. په داسې یو شي ځان بوخت کړو، په داسې یو شي ځان مصروف کړو سره چې هم د دې دنیا د خلکو د هوسایي سبب سي، او زموږ دپاره بیا که هلته ولاړو د حساب د ورځې دپاره موږ یو څه ولرو سره چې هغه موږ کړي دي، چې هغه ټول معنوي ژوند دی. خو چې د مادیاتو سره اوس مینه او محبت خورا ډېر سوی دی، معنویات اوس اکثره سره ډېر توجه نشته ورته، او معمولا سره خورا لږېږي. نو خدای دې سره موږ ته د معنویاتو د قدر په پوهېدو سره وس راکړي سره چې په پوه سو. تشکر استاد محترم د وخت راکولو څخه مو، او دا خبر به دې زما تر ډېره په ذهن کې چې موږ په داسې څه بوخت یو چې نه په دنیا کې ګټه را رسېږي او نه هم په آخرت کې. تشکر. مهرباني سره